د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ بیا سخته جګړه پیل شوه. تر دې دمه په دې جګړه کې 40 ارمنستاني سرتیري او 10 د آذربایجان پوځیان وژل شوي. جګړه لا هم روانه ده. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ بیا جګړه پیل شوې او دواړو خواو ته لسګونه عسکر وژل شوي. د نګورنو کاراباخ سیمه یو ځل بیا د آذربایجان او ارمنستان د پوځونو د جګړې په ډګر بدله شوې او له دواړو غاړو څخه درنې ډزې روانې دي چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي دي. د نړیوالو خبري راپورونو له مخې د آذربایجان او ارمنستان د پوځونو ترمنځ په نګورنو کاراباخ کې سخته نښته دوام لري. دا د 2020 کال له اوربند او د ارمنستان له وتلو وروسته تر ټولو لویه جګړه ده. د ارمنستان د دفاع وزارت لخوا په یوه خپاره شوې خبرپاڼه کې ادعا شوې چې آذربایجان د نګورنو کاراباخ د توپونو او وسلو سره برید کړی. د دې ترڅنګ کې د ګوروز، سوتوک او جرموک په ښارونو کې د ارمنستان پر پوځي اډو هم ډزې کړي. له بل خوا آذربایجان د ارمنستان پوځ د دشکیسان، کلبیزار او لاشین سرحدي ولسوالیو ته څیرمه د پراخو ځمکنیو ماینونو او د وسلو په زیرمه کولو تورن کړی دی. د مشغولې په اړه هم متضاد راپورونه خپرېږي. د ارمنستان تر 40 ډېر سرتیري او د آذربایجان تر 10 ډېر سرتیري هم وژل شوي دي.